بیا یې دلته طالبلایزیشن کاوه، بیا یې دغه افغانان په مدرسو کې روزل او دا خبرې ورته کولې چې په افغانستان کې کفار راغلي دي او هلته د مسلمانانو د کفارو جنګ ده، بیا دغه پښتانه افغانان بیا لېږل، بیا یې په افغانستان کې جنګول. یعنې دوی حکومت ورته وایي، موږ زورواکي ورته وایو، وسلوال ورته وایو. دا نه حکومت ته ولې حکومتونه د ولس په رایه باندې جوړېږي. که نو نه منې دا هم نه منم، قطعا دې نه منم. 40 لکه وژل سوي یو، 40 نور ووژل سو، خو امن موږ غواړو، خپلواکي غواړو، خپل هېواد غواړو، افغانستان غواړو او په هغې کې اساسي قانون غواړو او دا شیان غواړو. دا به هر افغان پښتون افغان به دا جرأت کوي. بلکې افغانان په انساني قاچاق کې چې څومره په غټه کچه باندې د دوی وژنې کېږي او دوی وژل کېږي، د دې حساب شاید نه تاسو ته معلوم وي نه بل چاته، خو دا ډېره غټه کچه ده. په لار به د پښتنو افغانانو ککرۍ لیدلې وي او د دوی هډوکې به یې لیدلې وي چې هغه خپل هېواد پرېښوي او د بل د هېواد دپاره او هلته ځي د مزدورۍ لپاره. دا خلک به تاسو لیدلي وي. موږ فکر کوو چې په دې نړۍ کې به داسې یو مسلمان هېواد هم وي چې هغه د پښتنو افغانانو پوښتنه وکړي، خو نشته. افغانستان مسلط خلک دا د پاکستان ګوډاګیان دي، دا د پاکستان په خوښه کار کوي او دا خلک د امریکې سره دا وخت ډایرکټ دي او امریکا دوی ته ډالر ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دغو خلکو جرأت والله کوي چې ستا پوښتنه وکړي. نیټو امریکا ورسره نیټو افغانستان ته رالل، دا خبره یې کوله چې دلته ترهګر دي، دلته القاعده ده، دلته طالبان دي. خو بیا 20 کاله په افغانستان کې وجنګېدل، څه یې وکړل؟ یوازې پښتانه شهیدان کړل، یوازې پښتانه بې کوره کړل، یوازې د پښتنو مارکیټونه ورتباه کړل، یوازې د پښتنو کاروبارونه ورتباه کړل او یوازې پښتانه چې دي هغه ذلیله کړل، خوار یې کړل. لیکن هېڅ یې هم نه دي کړي. نن موږ پوښتنه کوو داسې 20 کاله مخته، یعنې دلته راغلی وې، تا دا خبره کوله چې دلته ترهګر راغلي دي، موږ دا ترهګر ختموو. لیکن نن تېر 2 کاله مخکې تا په قطر کې بیا له هغه چا سره چې د ناستې وکړې او تا حکومت وراواله کړو، تا افغانستان وراواله کړو. په کوم بنیاد تا وراواله کړو؟ په کوم بنیاد؟ آیا ته پرون غلط وې که نن غلط؟ ستا پر سر باندې له یونیسیاره څخه په اربونو ډالر چې دي هغه اخیستي دي او دا ډالر تاسو دا خبره واورئ، دا ډالر ستاسو په سرونو باندې اخیستل شوي دي. په دې ډالرو باندې به دلته کاروبار دوی درکاوه، دلته به تاسو ته تعلیم درکاوه. دوی په دې ډالرو باندې باقاعده بیا دغه پښتانه افغانان په دې د اسلام په نامه باندې، د مذهب په نامه باندې بیا سره ټرین کول. ملګرو، زموږ مسله یقینا د محکومیت ده، د غلامۍ ده او موږ تر شا داسې څه نه لرو، داسې هېواد نه لرو چې هغه د دې پښتنو افغانانو پوښتنه، نه داسې حکومت لرو چې هغه د پښتنو افغانانو پوښتنه وکړي، نه هغه ستا په درد باندې ژاړي او نه ستا درد احساسولی شي. افغانستان د تېرو 40 کلونو څخه د نړیوالو قوتونو د جنګ ډګر ګرځېدلی و. نن هم د جنګ ډګر ګرځېدلی ده، خو هېڅوک هم نشته چې د افغانانو دپاره غږ پورته کړي یا دا د افغانانو درد احساس کړي چې دا څه روان دي، ولې له افغانانو سره کېږي. هېڅوک هم نشته. موږ فکر کوو چې دلته به په نړیواله کچه باندې یو داسې ادارې هم وي چې هغه د پښتنو افغانانو پوښتنه وکړي، لیکن نشته. موږ فکر کوو چې په دې نړۍ کې به داسې یو مسلمان هېواد هم وي چې هغه د پښتنو افغانانو پوښتنه وکړي، خو نشته. موږ فکر کوو چې په دې نړۍ کې به دا رقم ته خلک هم پیدا شي چې د انساني حقوقو خبره کوي او هغه د پښتنو افغانانو خبره وکړي، خو نشته. هېچا زموږ غږ، هېچا زموږ درد، هېچا زموږ د وطن درپدري احساس نه کړه. تر نن ورځې پورې زموږ په درد باندې چا د ملهم پټۍ نه وه لګوله او باقاعده یې زما او ستا وینې خرڅې کړې، زما او ستا وطن یې اشغال کړو، ما او تا یې بې کوره کړو او ما او تا یې د پردي هېوادو په انساني قاچاق کې ووژلو. په دې باندې تاسو ښه خبر یاست چې پښتانه یعنې افغانان یوازې د بمونو له لاسه ژوند نه ده ورکړی، نه یوازې د مرمیو له لاسه ژوند ورکړی ده، بلکې افغانان په انساني قاچاق کې چې څومره په غټه کچه باندې د دوی وژنې کېږي او دوی
وزل کېږي د دې حساب شاید نه تاسو ته معلوم وي نه بل چاته، خو دا ډېره غټه کچه ده چې پښتانه افغانان د خپل هېواده څخه بیا د پردیو هېوادونو په طرف ځي، بیا په دې لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا هم تاسو احساسولی شئ. په دې مجمع کې به داسې خلک وي چې هغه به تللي وي، په لارې باندې به یې زحمتونه لیدلي وي، په لارې به د پښتنو افغانانو ککرۍ لیدلې وي او د دوی هډوکې به یې لیدلي وي چې هغه خپل هېواد پرېښی وي او د بل د هېواد دپاره او هلته ځي د مزدورۍ دپاره. دا خلک به تاسو لیدلي وي. دا ناست خلک په دې ټول په دې هر څه باندې ګواه دي. خبره دلته دا ده، هېڅوک نشته ستا د پوښتنې. تېر 2.5 کاله کېږي په افغانستان باندې حکومت، یعنې دوی حکومت ورته وایي، موږ زورواکي ورته وایو، وسلوال ورته وایو. دا نه حکومت ته، ولې حکومتونه د ولس په رایه باندې جوړېږي. چې کله ولس دوی ته رایه ورکړي چې ته زما خوښ یې، بیا موږ هغه ته حکومت هم ویلی شو او هغه حکومت هم ده. دا د ټوپک په زور راغلي خلک دا حکومت نه، دا اشغالګر دي، دا ترهګر دي. دې خلکو تېر افغانستان مسلسله د بمونو یو دغه باقاعده یو ډګر یې ګرځولی و او هرې ورځې په بنیاد باندې په افغانستان کې دماکې کېدلې. د هرې ورځې په بنیاد باندې پښتانه افغانان چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکاوه او هلته یې امن خراب کړی و. خو بیا نن دوی خبره کوي چې کله هم دا صاحبان رالل وایي امن رالی. سوال دا د امن چا خراب کړی؟ امن خو تا خراب کړی و، نو چې ته رالې کښېنستې امن به خود راشي. بیا موږ دې ته امن نه وایو چې تا د یو انسان یو د پښتون افغان په سر باندې توپک ورنیولی وي او په زور باندې خبره باندې منې چې زما خبره ومنه، ما ومنه، زما حکومت ومنه، او نه د هغه د غږ پورته کولو څه حق لري او نه د کاروبار د کولو دپاره څه حق لري چې دوی کاروبار وکړي، نه بل داسې حق لري چې دوی راوځي خپل غږ د خپل قومي وجود دپاره پورته کړي. خو چې کله هم هغه خلک راوتلي دي، هغه خلک بیا تا د توپک په زور باندې چې دی هغه کښېنولي دي. دې ته امن وایې؟ دې ته امن وایي؟ دا خو امن نشو، دا خو د توپکونو باقاعده یو ډګر ده. دلته د هر چا چې زور وي، د هغه واک وي، د هغه اختیار وي. دا رقم ته زموږ وطن چې د هغه رالوټي لوټي کړو او نن هم باندې مسلطه دي او دا خبرې کوي. موږ له هغه چا څخه پوښتنه کوو چې چا تېر 20 کاله په افغانستان کې په دې نامو جګړه وکړه، دلته رالو نیټو امریکا سره نیټو افغانستان ته رالل، دا خبره یې کوله چې دلته ترهګر دي، دلته القاعده ده، دلته طالبان دي. خو بیا 20 کاله په افغانستان کې وجنګېدل، څه یې وکړل؟ یوازې پښتانه شهیدان کړل، یوازې پښتانه بې کوره کړل، یوازې د پښتنو مارکیټونه ورتباه کړل، یوازې د پښتنو کاروبارونه ورتباه کړل او یوازې پښتانه چې هغه ذلیله کړل، خوار یې کړل. لیکن هېڅ یې هم نه دي کړي. نن موږ پوښتنه کوو ته چې 20 کاله مخته یعنې دلته راغلی وې، تا دا خبره کوله چې دلته ترهګر راغلي دي، موږ دا ترهګر ختموو. لیکن نن تېر 2 کاله مخکې تا په قطر کې بیا له هغه چا سره چې د ناستې وکړې او تا حکومت وراواله کړو، تا افغانستان وراواله کړو. په کوم بنیاد تا وراواله کړو؟ په کوم بنیاد؟ آیا ته پرون غلط وې که نن غلط یې؟ تاسې پرون جګړه کوله، په دې نامه دې کوله چې دلته ترهګر دي، بیا هغو ترهګرو سره په قطر کې کښېنستلی. ته موږ ته او دې پښتنو افغانانو ته جواب ووایه، تا پرون غلط وې که نن غلط یې؟ په دې لوبه باندې نور موږ دغه قامي وجود نه ورکوو، نور موږ دغه ولسونه په دې خبرو باندې نه ورکوو او په دا رقم د غوبل کې موږ خپل پښتانه نه پرېږدو. نن به پښتانه، نن به افغانان دا جرأت کوي، د خپل هېواد پوښتنه به کوي. که هر څوک هلته په هېواد باندې قابو کوي، دی به پوښتنه کوي چې ته څوک یې او دلته چا راوستی، دلته ته څه کوې؟ زما حقوق، زما قامي حقوق، زما انساني حقوق او ما په دې هېواد کې منې که نه منې، که نه منې دا هم نه منم، قطعاً دې نه منم. 40 لکه وژل سوي یو، 40 نور ووژل سو، خو امن موږ غواړو، خپلواکي غواړو، خپل هېواد غواړو، افغانستان غواړو او په هغې کې اساسي قانون غواړو او دا شیان غواړو. دا به هر افغان، پښتون افغان به دا جرأت کوي، دا همت به کوي، ځکه افغانستان تاسو ته ګوري، ځکه دا وطن دغه افغانانو ته ګوري، دې پښتنو ته ګوري. که موږ تاسو دا جرأت نه وکړو، دا رقم ته به د هرې ورځې په بنیاد یا د هر کال په بنیاد یا د 10 کلو په بنیاد باندې بیا دلته نوې پالیسیانې جوړېږي. بیا به پښتانه افغانان چې دي هغه د پردیو هېوادو مسافري کاټوي او هلته به یې ژوند نه وي، هلته به د په انساني سترګه به نه ورته کتل کېږي، بلکل انسانان به یې نه ګڼي. کله به کوچنیان په جیلونو کې اچولي وي، کله به
د دوی سپینږیرې په جیلونو کې اچولي او کله بې زنانې په جیلونو کې اچولي. آیا خبره دا ده موږ تر څو پورې د دې پښتنو افغانانو دا ذلیل ژوند چې د هغه برداشت وو تر څو پورې به موږ دې ته ناست یو؟ آیا یوه ورځ دا جرأت نسو کولی چې دا هغه خلک چې نن په افغانستان باندې مسلط دي دا تر خپلو ګریوانو ونیسو او راکش یې کړو دې ته چې ته څوک یې او ته ولې دا افغانان چې د نور ذلیله کوې؟ تا دلته چا راوستی او د دې سوال هم پوښتنه ځینې وکړو ته چا په خوښه راغلی ته چا راوستی ته خو موږ نه یې ټاکلی او نن تا موږ دې ژوند ته درولي یو. ولې دې درولي یو؟ دا پوښتنه پکار ده چې دا پښتانه افغانان له دې موجوده اشغالګرو څخه وکړي. کومو دا پوښتنې نه کولې کومو دا سوالونه نه کول. نن دلته تاسو په سرحدانو کې پراته یاست، نن افغانان په پېښور کې پراته دي، نن افغانان په کوټه کې پراته دي، نن په کراچۍ کې پراته دي. بیا تاسو ژوند وګورئ کوم ژوند دی د پښتنو افغانانو. آیا د انسان په سترګو ورته کتل کېږي؟ آیا هغه انسانان ګڼل کېږي؟ آیا تا ته یو حقوق درکړي دي؟ لیکن بله خبره ستا پر سر باندې بیا دلته له نړیوالو قوتونو څخه ډالر راخیستي دي، ستا پر سر باندې له یونیسیار څخه په اربونو ډالر چې دي هغه اخیستي دي. او دا ډالر تاسو دا خبره واورئ دا ډالر ستاسو په سرونو باندې اخیستل شوي دي. په دې ډالرو باندې به تا ته دلته کاروبار دوی درکاوه، دلته به تاسو ته تعلیم درکاوه، دلته به تاسو ته علاج درکاوه، دلته به تاسو ته او د اوسېدونکو یو ځای درکاوه چې تاسو په دې کې واوسېږئ. لیکن البته دوی دا څه نه ده سره وکړل. دوی په دې ډالرو باندې باقاعده بیا دغه پښتانه افغانان په دې د اسلام په نامو باندې د مذهب په نامو باندې بیا سره ټرین کول، بیا دلته طالبلایزیشن کاوه، بیا دغه افغانان په مدرسو کې روزل او دا خبرې ورته کولې چې په افغانستان کې کفار راغلي دي او هلته د مسلمانانو د کفارو جنګ ده. بیا دغه پښتانه افغانان بیا لېږل بیا په افغانستان کې جنګول. تاسو فکر وکړئ چې چا دلته په افغانستان کې د تېرو 25 کلونو څخه جنګ روان کړی و هغه نن 40 میلیونه ډالر دافتې لا هغه امریکن څخه چې دوی وایي موږ ماته ورکړه 40 میلیونه ډالر چې دي هغه دافتې دوی ته ورته روان دي. شرم هم یو شی وي، دا شرم هم نه لري. دا خلک نن هم د امریکې ولاس ته ناست دي. خو خبره دا وه چې دا نړیوال جنګ و، دا د روسو د امریکې جنګ و او په هغه کې ستا وجود چې و هغه ځایرېدی، هغه وژل کېدی. دا د هغو قوتونو خپل مفادات ول او ته پکې حلالولې، ته پکې زخمي کولې او ته بې کوره کړلې. نن په کار ده چې پښتانه افغانان دا فکر وکړي چې نور موږ د دې درپدرۍ ژوند نه تېروو. نور کوم هر څه وي خو دا د درپدرۍ ژوند نه تېروو. د پردیو هېوادونو هغه د قاچاق ژوند نه تېروو، هغه د درپدرۍ ژوند نه تېروو. دا به همت کوو، دا به جرأت کوو، افغانیت په ځان کې راولو، پښتونواله په ځان کې راولو چې ځان هم وژغورو، قام هم وژغورو، وطن هم وژغورو، دا ټول هر څه وژغورو او دلته ښه خپلواکه وطن جوړ کړو او په هغه کې خپل سرنوشت وټاکو. نن ستاسو سرنوشت نشته، نن ستاسو د پښتنې سړی نشته. افغانان دلته پاکستان رنګه یو سټیټ چې د هغه ځوروي خو هېڅوک یې د پښتنې نشته، هېڅوک ستا پوښتنه نه کوي. او دلته خبره سوې ده وایي د افغانان دي داسې جلسو ته نه ځي چې هغه د پاکستان ضد جلسې وي نو بیا موږ غږ بدرګه کولی شو. خبره دا نه ده چې افغانان دي داسې جلسو ته نه ځي. افغانان تېر د پی ټي ایم خو تقریبا دا 6 کال ده، لیکن افغانان دلته له 40 کلونو څخه دلته آباد دي. آیا تر دې مخکې افغانان جلسې ته تللي ول؟ یا تر دې مخکې افغانانو دلته یو خوا ته تللي ول؟ خو خبره دا نه ده. خبره دا ده چې دا په افغانستان مسلطه خلک دا د پاکستان ګوډاګیان دي، دا د پاکستان په خوښه کار کوي او دا خلک د امریکې سره دا وخت ډایرکټ دي او امریکا دوی ته ډالر ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دغو خلکو جرأت والله کوي چې ستا پوښتنه وکړي. په والله که دومره جرأت وي چې دغه پښتون افغان دغه یو بچي پوښتنه وکړي چې نن د کراچۍ په جیل کې پراته دي، دا جرأت نشته کې دا افغانیت نه لري، دا پښتونواله نه لري او نه موږ دوی افغانان ګڼو نه پښتانه یې ګڼو. ځکه په پښتنو کې پښتو پالل وي، غیرت کول وي، په خپل قام باندې خوا بدول وي، په خپله جغرافیه خوا بدول وي، په خپل وطن خوا بدول وي. دغه 40 کاله کېږي چې افغانستان یې د پردیو هېوادونو دپاره باقاعده خرڅاوه، ورته جنګېدل، افغانان یې کې وژل. دا نه دي افغانان، دا نه دي پښتانه، هسې یې پګړۍ په سر دي. دا نه خبر یو په دې باندې دا پاکستانیان دي، دا امریکن دي،
دا د هغو په خوښه باندې چلیږي دا هغوی ټرین کړي دي دا نن افغانان چې د هغه وزني او د افغانانو وطن یې اشغال کړی ده دا هېڅ پښتانه نه دي که څوک په پښتو یو پښتون ته د پښتو په ویلو باندې پښتون وایي دا غلطه خبره ده ځکه پښتو هر څوک زده کولی شي قطعا دا پښتانه نه دي پښتانه په خپل اتل خوا بدوي پښتانه په خپل وطن خوا بدوي پښتانه په خپل معدنیاتو خوا بدوي پښتانه په خپلو خوندو خوا بدوي پښتانه په خپل د دې په دې بچیانو خوا بدوي او د خپلو بچیانو ښه راتلونکی غواړي دا هېڅ هم نه غواړي تېر 2.5 کاله کېږي په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې سکولونه بند دي دا پښتانه دي دا رقم د پښتو وي تا بې سواده کوي تا کله بې سواده شوې تا تعلیم او پوه نه درلوده نو به دې بیا پاکستان نو به دې بیا امریکا شد د ځان د مفاداتو لپاره په ډېر اسانه کچه سره په ډېر اسانه طریقه سره کاروي لکه تېر چې په کومو جنګو کې دا پښتانه افغانان چې دي هغه د دې نړیوالو قوتونو دپاره د پاکستان په کوربتوب باندې استعمال شول دوی اوس بیا غواړي چې دا پښتانه افغانان چې دي هغه د نړیوالو قوتونو دپاره چې د هغه استعمال کړي او د هغوی د قربانۍ دپاره استعمال کړي دوی ډالر کې وګټي نور ستاسو وخت نه اخلم ډېره مننه کور